څنګه هیکران کولی شي زموږ اکاونټ په اسانۍ سره هیک کړي او کومې غلطۍ باید موږ ترسره نه کړو ترڅو زموږ اکاونټ هیک نشي. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چیرته تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، ویډیو درسره لایک کړئ او زموږ تشویق لپاره موږ ته یو کمنټ پرېږدئ. دغه زیات لاملونه لري خو په اوس وخت کې چې دوه ډېر مشهور لاملونه دي او زیاتره کسان په دې طریقې سره د دوی پیجونه یا هم د دوی اکاونټونه هیک کېږي. لومړی طریقه چې دی یو پیج به ستاسو نوم مینشن کړي په یو پوسټ کې او تاسو ته به لیکلي وي چې تاسو د ویریفای بیج ترلاسه کړو، تاسو دا کلیم کړئ او د پوسټ په اخر کې به یو لینک هم وي چې تاسو په دې لینک باندې کلیک وکړئ، تاسو خپل نمبر یا هم ایمیل ورته داخل کړئ او پاسورډ ورته داخل کړئ او تاسو په دې ویب سایټ کې لوګین شئ. کله چې تاسو دغه ویب سایټ کې لوګین شئ نو ستاسو دغه ټول معلومات به دوی ته ورشي او ستاسو اکاونټ په اسانۍ سره هیک کولی شي. او البته کله چې تاسو دغه پوسټ وګورئ تاسو ته به ویلی وي چې تاسو ویریفای بیج ترلاسه کولی شي، مګر اصل کې به تاسو دوی هم ویریفای بیج ونه لري، دوی به یوازې د ویریفای دغه پروفایل اپلوډ کړی وي. دوهمه کومه طریقه چې د هیکران به ستاسو یو پوسټ تاسو ته مسنجر کې درولېږي او تاسو ته به ووایي چې موږ سره مختلفې کمپنۍ را سره دي، موږ ستاسو پوسټونه سپنسر کوو او تاسو ته په هر پوسټ باندې 500 800 یا هم $1000 ده. او وروسته چې کله تاسو ورسره اوکې کړئ نو تاسو ته به یو لینک راولیکي درته ووایي چې تاسو په دې کې لوګین شئ د هغه آیډیا سره کومې آیډیا باندې چې ستاسو پیج دی. کله چې تاسو په دې لینک باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به د فیسبوک په شان انټرفیس ښکاره شي او تاسو کله چې په دې کې پاسورډونه خپل ایمیل یا هم نمبر داخل کړئ نو یو ورځ یا هم 24 ساعته بعد ستاسو اکاونټ به هیک شي نو تاسو به خپل اکاونټ ته لاسرسی نه لرئ.